بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د الله تعالی سلامتی، رحمت او برکت دی په موږ او تاسو ټولو باندې. زه یم عبدالله. آیا تاسو د دې ځمکې په اړوند چې موږ ورباندې اوسیږو او په خلا کې موجوده ده کله فکر کړی؟ او یا د هغه واټنونو په هکله مو کله فکر کړی چې دا ځمکه په خلا کې وهي؟ او یا د هغه خطراتو په اړوند مو کله فکر کړی چې د انسانانو نسل ته د آسمان نه او د ځمکې څخه مخامخ دي؟ داسې ډېرې پوښتنې دي چې موږ باید د هغو په اړوند فکر او غور وکړو. داسې یو څو پوښتنې او د هغو ځوابونه ما تاسو له په دې پروګرام کې راوړي دي. راځئ چې یو ځای سره وګورو. ژور فکر کول. یو وخت موږ او تاسې ټول یوه ډېره کوچنۍ حجره وو چې په سترګو هم نه لیدل کېدو. بیا دا حجره په څو برخو وویشل شوه. بیا د غوښې په یوه ټوټه بدله شوه. او بیا ترې یو مکمل د لیدو وړ او د احساس کولو انسان جوړ شو. او بیا موږ په غټېدو شو. او هر کال مو ځان ته یوه نوې څېره ونیوله. آیا تاسو دې ته فکر کړی چې د انسان دا پیدایښت څومره یوه لویه معجزه ده؟ او یا په دې مو فکر کړی چې دا هر څه په نړۍ کې یو خاص مساواتو سره جوړ شوي او په هر څه کې یو ځانګړی یووالی وجود لري؟ او په دې ځمکه چې موږ ګرځو 1670 کیلومتره په یو ساعت کې حرکت لري. آیا دې په اړوند مو فکر کړی چې د دې خاورنۍ ځمکې نه ډول ډول میوې د مختلف رنګونو او خوندونو سره څرنګه راټوکېږي؟ او د دې میوو پوستکي ډېر ښه پوښونه دي چې میوه پکې ساتل کېږي. آیا په دې مو کله فکر کړی چې یوه طبي پیښه زموږ ښار یا کلی په یوه شیبه کې د منځ نه وړلی شي او ستاسو کورونه تباه کولی شي؟
په همدې ډول آیا کله مو د خپل ژوند په هکله فکر کړی چې ډیر په بیړه مخ په تېرېدو دی؟ کو ژوند ولرو نو زړښت په موږ ټولو راتلونکی دی او خپل ښایست او ځواني به د لاسه ورکوو او بیا به یوه ورځ مرو. وخت یې نامعلومه دی ولې مرګ حق دی. الله تعالی انسانانو ته د فکر کولو وړتیا ورکړي تر څو هغوی فکر او غور وکړي په دې هر څه باندې. د فکر کولو ظرفیت په انسانانو کې. هر انسان د فکر کولو ظرفیت لري. هر یو شاید په دې خبر نه وي. کله چې انسان خپل دا ظرفیت په کار واچوي هغه شیان به ویني چې مخکې ورته کله نه و متوجه شوی. الله تعالی هر یو شی د یو ځانګړي مقصد لپاره جوړ کړی او انسانانو ته یې بلنه ورکړې چې د هغوی په اړوند فکر وکړي. سوره بقره 2 سوره 140 آیت. بېشکه د آسمانونو او د ځمکې په پیدا کولو کې او د شپې او د ورځې په پرله پسې تګ راتګ کې او په هغه بیړیو کې چې په دریابونو کې د خلکو د فایدې سامانونه وړي راوړي او په هغه اوبو کې چې الله تعالی یې د پورته نه راوروي او د دې په ذریعه یې مړه ځمکه ژوندی کړه او په دې کې هر قسم ځناور خواره کړل او په ګرځولو د هواګانو کې او په هغه وریځه کې چې د ځمکې او اسمان په منځ کې ځوړندې ولاړې وي په دې ټولو کې د هغه خلکو لپاره نښې دي کوم چې عقلمند دي. هغه څوک چې دې شیانو په اړوند فکر کوي کوم چې په ځمکه کې او په آسمانونو کې دي نو په دې به پوه شي چې دا هر څه په یو خاص حساب سره کار کوي. موږ په یو ستوري کې ژوند کوو چې په فضا کې وجود لري. زموږ دا ځمکه په فضا کې د ډیرو خطرو سره مخامخ ده او انسانان هیڅکله نشي کولی چې ځان د دې خطرو نه د همیشه لپاره وژغوري. د مثال په توګه فضایي تیږې، دا تیږې په میلیونونه ټنه وزن لري او که چیرې د ځمکې سره وجنګېږي نو د انسانانو نسل به منځ نه ویسي. بله خطره له مرګ کې چاودنې دي چې امکان لري دا چاودنې د حد نه زیاتې شي او هغه وړانګې چې د لمر نه ځمکې ته راځي امکان لري ځمکه تباه کړي. خطرې یوازې د فضا نه دي بلکې د ځمکې نه هم وجود لري. د ځمکې د پاسني پوښ نه لږ لاندې د اور کمربند وجود لري او د دې امکان هره شیبه وي چې دا اور د ځمکې د نري پوښ څخه بیرون ته راوځي او په ځمکه کې د زلزلې سبب شي. انسانان دا باید هیر نکړي چې هغوی دې ټولو خطرو سره هره شیبه مخامخ دي. ولی الله تعالی زموږ دا نړۍ د دې ټولو خطرو څخه په ډیره ښه توګه په امن کې کړي او هغه څوک چې فکر کوي نو پوهیږي چې دا ټول ژوندي شیان د الله تعالی په حکم سره ژوندي دي او شکر دی د الله تعالی څخه د دې نظم او برابرۍ لپاره چې هغې جوړ کړي دي. د ځمکې موقعیت په جهان کې د خلا هوا د ځمکې د هوا سره چې موږ پکې ژوند کوو ډیر توپیر لري. همدا اوس په کوم ځای کې چې تاسو ناست یاستئ د هماغه نقطې نه 560 میلیونه کیلومتره جګ د لمر وړانګې د 100,000
کیلومتر فی ساعت په چټکۍ سره په حرکت کې دي په لمر کې د چاودنو په وجه. په خلا کې درجه د حرارت منفي 273 سانتیګریډه ده. ځینې ستورو کې درجه د حرارت میلیونونو ته رسیږي. اوس راځئ چې په دې لوی خلا کې د خپلې ځمکې په اړوند فکر او څېړنې وکړو. اول راځئ د خلا واټنونه د ځمکې د واټنونو سره پرتله کړو. په خلا کې 2 ستوري د یو بل څخه 10 تریلیونه کیلومتره واټن یا فاصله لري. نږدې ترین ستوری زموږ ځمکې ته په خلا کې 1500 تریلیون کیلومتره واټن لري. اوس به خپل موقعیت یا ځای په خپله ګلکسي کې ومومو. زموږ په ګلکسي کې چې د ملکي ګلکسي په نامه هم یادیږي 250 بیلیونه ستوري وجود لري. یو د هغو نه زموږ لمر دی او د لمر څخه 9 سیارې تاویږي او دا د سولر یا شمسي نظام په نامه هم یادیږي. دې شمسي نظام په خلا کې 12 بیلیون کیلومتر مربع ساحه نیولې ده چې د هغې نه یوه ډېره کوچنۍ برخه یې زموږ ځمکې نیولې. یوې شیبې لپاره فکر وکړئ چې زموږ ځمکه د یو بېلورۍ په اندازه ده او لمر د یو فوټبال د توپ په اندازه دی. اوس دا توپ د بېلورۍ څخه 280 متره وړاندې کیدی. د دې ټولو واټنونو سره سره شمسي نظام ډېره کمه ساحه د 300 بیلیونو ګلکسیګانو په منځ کې په خلا کې نیولې. د ټولو نه په زړه پورې د دې ګلکسیګانو دایمي حرکت دی. ځمکه په خپل محور کې 1600 کیلومتر فی ساعت سره په حرکت کې ده او په عین وخت کې د لمر څخه چې 103 ځلې ترې غټ دی هم تاویږي او چټکتیا 108,000 کیلومتره فی ساعتي او دا سرعت د مرمۍ د سرعت نه 80 ځلې ډیر دی. د دې سره سره ځمکه، لمر او ټولې ګلکسي د یو ستوري په لور چې د ویګا په نامه یادیږي 200 کیلومتر فی ثانیه په چټکتیا سره روان دي. یعنی په یو ساعت کې ځمکه، لمر او دا ټولې ګلکسیګانې 220,000 کیلومتره واټن وهي. ولې موږ د دې سفر څخه چې دا ستوري او ځمکه یې کوي بې خبره یو او د کوم نظم او برابرۍ سره چې الله تعالی دا نظام جوړ کړی موږ حتی دا حرکت هم نه محسوس کوو. آیا تاسو په دې هکله کله فکر کړی چې ولې موږ دا حرکت یوې شیبې لپاره هم نه احساس کوو؟ همدا اوس چې تاسو دې فلم ته ګورئ نو هیڅ ډول حرکت نه محسوس کوئ او یا کله چې په پارک کې ګرځو یا ناست یو نو هیڅ ډول حرکت نه محسوس کوو. په دې حال چې دا لوی نظام په یوه ثانیه کې 200 کیلومتره واټن وهي. د انسان بدن موږ څه ته متوجه کوي؟ کله چې په سحر کې لمر راخیږي نو یوه نوې ورځ پیل کیږي او دا د الله تعالی رحمت او معجزه ده چې انسان هر سحر
روغ رمټ د خوب څخه راپاڅیږي. په دې حال چې کله انسان بیده شي نو خپل ټول هوش او حواس د لاسه ورکوي، ولې کله چې بیرته راپاڅیږي نو هوش، حواس او هماغه شخصیت سره راویښ شي. لیدل، اوریدل او فکر کول زموږ د پخوا په شان کار کوي، په دې حال چې هیڅ ډول ضمانت وجود نه لري چې پس له خوبه دا نعمتونه به موږ ته راکول کیږي. انسانان باید د الله تعالی دې رحمت او مهرباني ته متوجه شي او بیا شکر وباسي، او باید پوه شي چې موږ څومره بې بسه او ناتوانه یو. الله تعالی په قرآن کې فرمایي، سوره نساء 4 سوره 28 آیت کې، الله تعالی غواړي چې په تاسو باندې بوج کم کړي ځکه چې انسان کمزوری پیدا شوی دی. کله چې انسان په خوړو، څکلو او اخیستو کې لږ هم لاپروايي وکړي نو ډیر ژر ناروغه کیږي. د ریزش یو ډیر کوچنی میکروب چې په سترګو هم نه ښکاري کولی شي چې انسان ناروغه کړي. یوازینی شی چې ناروغه کس یې کولی شي آرام او استراحت دی. په دې وخت کې د ناروغه کس په بدن کې یوه جګړه روانه وي، ولې هغه خپله پرې خبر نه وي. کو چیرې هغه ناروغه کس د ډاکټر هره وینا عملي کړي، ولې بیا هم الله تعالی دی چې هغه ته شفا ورکوي. د ناروغتیا په وخت کې موږ باید د ابراهیم علیه السلام دعا ډیره زیاته ووایو. سوره الشورى 26 سوره 9 او 80 آیت، او هغه رب چې په ما باندې خوري او څښوي او څه وخت چې زه ناروغه شم نو همدی راته شفا راکوي. د انسان په ځان کې هر څه په یو خاص علم او قدرت سره جوړ شوي دي. د مثال په توګه زموږ د ځان ویښتان، زموږ وریځې او باڼه په یو ټاکلې اندازه اوږدیږي، یعنې د هغو لپاره یوه اندازه ټاکل شوې، او دا زموږ لپاره ښه ده. ولې زموږ د سر ویښتان تل اوږدیږي او موږ یې کولی شو هغه په خپله طبع کم کړو. که چیرې زموږ باڼه او وریځې د سر د ویښتانو په شان غټېدی نو څومره به ورسره په تکلیف وای. اوس فکر وکړئ چې دا څوک دی چې زموږ وریځو او بڼو ته یې حکم کړی چې د یو معینې اندازې څخه لوی نه شي. او که ژور فکر وکړئ نو معلومه به شي چې زموږ د بدن هره برخه په یو ځانګړې توګه جوړه او ځای پر ځای شوې ده. زموږ د بدن هډوکي هم ډیر په ښه ډول جوړ شوي. زموږ هډوکي تر یو معین وخته پورې نمو کوي او غټیږي، او بیا کله چې وخت پوره شي نو د هغه نه وروسته نمو ودرېږي. د انسانانو ماغزه د ماشومتوب نه غټیږي او ورسره سم د سر کوپړی هم غټیږي. که چیرې دا غټېدل د مغزو او د کوپړۍ سره یو شان نه وای نو ماغزه به د کوپړۍ د فشار څخه چاودلې، ولې داسې نه کیږي او دواړه یو ځای تر یو معین وخته پورې غټیږي او بیا دا غټېدل ودرېږي. ولی فکر وکړئ که چیرې زموږ هډوکي همداسې اوږدېدلی نو څه به کېدلی؟ د مثال په توګه که چیرې زموږ د سینې هډوکي همداسې اوږدېدلی نو غوښه به یې څیرې کولې او بیرون ته به راوتل.
ولې د ډیرو ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې د هډوکو حجرې داسې کار نه کوي. د هډوکو حجرې زموږ په ځان کې هډوکو ته نمو او شکل ورکوي او بیا د یوې ټاکلې اندازې څخه وروسته نمو نه کوي. اوس موږ باید فکر وکړو چې آیا د هډوکو حجرې په دې پوهیږي یا دومره علم او پوهه لري چې څه وخت باید نمو پیل کړي او څه وخت باید بس کړي او خپل ټولې دندې په صحیح ډول سرته ورسوي. د دې سره چې زموږ ټول هډوکي د یو شان حجرو څخه جوړ شوي، ولې بیا هم یو شمیر د خوځېدو وړتیا لري او یو شمیر یې نه لري. او که موږ غواړو چې د انسان د جسم په ظرافت باندې پوه شو، نو باید فکر وکړو او د ځان څخه وپوښتو چې آیا دا ممکنه ده چې داسې جوړښتونه په تصادف ډول منځته راغلي او یا د بدن حجرې په خپل سر کار کوي. بېشکه چې الله تعالی په خپل علم او قدرت سره انسان جوړ کړی دی. الله تعالی په قرآن کې فرمایي، سوره بقره 2 سوره 259 آیت کې، او وګوره هډوکو ته څنګه یو ځای کوو هغه، بیا اغوندو هغې ته غوښه. غذاګانې موږ څه ته متوجه کوي؟ الله تعالی د انسانانو لپاره د خوړو او څښلو رنګارنګ نعمتونه پیدا کړي دي او دا موږ ته ثبوت کوي چې رزق ورکوونکی الله تعالی دی. الله تعالی په قرآن کې فرمایي، سوره مومن 40 سوره 4 آیت، الله تعالی هغه ذات دی چې ځمکه یې تاسو له د استوګنې ځای جوړ کړی دی او اسمان یې در باندې چت ساز کړی دی او ستاسو صورتونه یې جوړ کړي دي. نو څه ښه صورتونه یې جوړ کړي دي او ښه پاکیزه خوراکونه یې درله روزي کړي دي. همدا الله تعالی ستاسو رب دی. نو الله تعالی ډیر د برکتونو خاوند دی چې د ټول مخلوق پالونکی دی. که الله تعالی غوښتلی نو یوازې یو ډول خواړه به یې موږ لپاره جوړ کړی وی، ولې زموږ لپاره یې څو ډوله خواړه پیدا کړي دي تر څو موږ د هغه شکر ادا کړو د دې رحمتونو او نعمتونو لپاره. او د الله تعالی نښې نښانیانې په ټولو خوړو کې موجود دي. زیاتره میوې له پوستکو سره پیدا شوي دي. دا پوستکي میوه تازه، پاکه او ښایسته ساتي او د خرابېدو نه هم ژغوري. لیموګان،
مالټې او نارنجان ویټامین سي لري او د ژمي په موسم کې راوځي او دا هماغه موسم دی چې انسانان ویټامین سي ته ډیره اړتیا لري. د اوړي یعنی ګرمۍ په موسم کې موږ اوبو ته ډیره اړتیا لرو ځکه چې زموږ بدن د خولو په شکل اوبه ضایع کوي او موږ هغه میوو ته چې تنده ماتوي ډیره اړتیا لرو. نو ځکه الله تعالی موږ ته په دې موسم کې هندوانې، خربوزې، الوچې، انګور او داسې نورې میوې راکړي دي. او دا خپله یو ثبوت دی چې الله تعالی دا میوې د خپل مخلوقاتو لپاره په یو ځانګړي ډول جوړې کړي دي. دا میوې چې د ونو پورې نښتي څومره په زړه پورې منظره ده او دا د الله تعالی لوی احسان دی. لکه دا ښایسته انګور، دا شنې او سرې مڼې او ښایسته الوچې. که موږ چیرې د کیوي میوه پرې کړو نو د الله تعالی کاریګري به پکې وینو. یو بله میوه چې هم ډېره نامورې ده ځمکنی توت دی چې د خپل رنګ او مزې له خاطر د خلکو ډېر خوښیږي. سره له دې چې دا ټولې میوې د خاور نه راټوکیږي ولې هره یوه خپله ځانګړې مزه، رنګ، بوی او جوړښت لري. دا میوې موږ ته بیا د الله تعالی بې انتها علم او قدرت راښایي. الله تعالی په قرآن کې فرمایي او موږ دې ته دعوت کوي چې موږ د دې میوو په اړوند فکر وکړو. سوره انعام 6 سوره 9 آیت کې او الله تعالی هغه ذات دی چې د آسمان د غاړې نه یې اوبه راورولي دي نو د هغې په ذریعه موږ هر قسم بوټي راوټوکول نو په هغې کې مو شنه ښاخونه پیدا کړل چې په هغې کې مو یو په بل سورې دانې پیدا کړې او د خورما د زنګورو نه د زوړندو غونچو او د انګورو او د زیتون او د انار باغونه چې څه د یو بل په شان وي او څه د یو بل نه جدا وي. د دې ونو میوو ته خو وګورئ هر کله چې ولګي او هر کله چې پخې شي. په دې څیزونو کې د مؤمنانو لپاره د قدرت ښکاره نښې پرتې دي. د الله تعالی نښې په طبیعت کې. تاسو یو ځلې طبیعت ته وګورئ تاسې به ډېر په زړه پورې شیان وینئ. د مثال په توګه د رنګونو نه ډک ګلان، زرغون بوټي، ښایسته واښه، دا کوچني میږان چې په ډېر مهارت سره جوړ شوي دي او کولی شي د ځان څخه څو ځلې غټ شیان پورته کړي او ویسي. او کولی شي ډېر واټنونه ووهي. او کولی شي د پاڼو لاندې خپل کورونه پیدا کړي. بېشکه چې میږان دا شیان په خپله نشي ترتیب کولی بلکې دا وړتیا دوی ته د الله تعالی له طرفه ورکړ شوې. دا بوټی هم ډېر په زړه پورې دی. دا په دیوالونو او په بوټو باندې په یو ډېر حیران کوونکي ډول خیږي. که چیرې موږ د دې بوټي حرکت په کمره کې ثبت کړو او بیا یې په ګړندي توګه وګورو نو معلومه به شي چې دا څومره په زړه پورې حرکت کوي.
او ځان د ونو څانګو ته رسوي داسې ښکاري چې پوره فکر او هوش سره دا کار کوي. او د ونو نه ځان تاو راتاووي تر څو په چټکتیا سره حرکت وکړي او پورتنۍ برخو ته ځان ورسوي. د الله تعالی د مخلوقاتو نه یو د ګلاب ګل دی چې دوامداره او خورېدونکې خوشبوی لري. په زړه پورې خو دا ده چې اوسنی ساینس او تکنالوژي د ټولې ترقۍ سره نشي کولی چې 100% د ګلاب د ګل بوی جوړ کړي په لابراتوارونو کې. کله چې انسانانو کوښښ وکړ چې د ګلاب بوی په لابراتوار کې جوړ کړي نو د ناکامۍ سره مخامخ شول. هغه داسې چې کوم بوی چې هغوی لاسته راوړ یا خو ډیر تیز او یا ډیر ژر د منځ نه تللو. په دې حال چې د ګلاب د ګل بوی ډیر ښه او دوامداره وي. یوه بله معجزه د الله تعالی دا جګې جګې ونې دي چې اوبه د ځمکې نه راکاږي او خپل لوړو څانګو ته یې رسوي. آیا کله مو په دې فکر کړی چې څرنګه اوبه د ونو پورتني څانګو او پاڼو ته رسیږي؟ ونې بې له کوم ماشین څخه اوبه د ځمکې نه راکاږي او بیا یې خپل پاسني څانګو او پاڼو ته رسوي. د دې لپاره چې ښه پوه شو راځئ چې یو مثال ته نظر واچوو. دې لوړو ودانیو ته د پمپونو په ذریعه اوبه خیژول کیږي. حتی لاندني منزلونو ته هم بغیر له پمپه اوبه نه خیږي. ولی په ونو کې د دې کار لپاره پایپونه او نباتي لارې جوړې شوي دي. څومره چې اوبه پورته خیږي هغومره پایپ د لاندې خوا نه ځان بندوي او دا کار د اوبو په پورته تګ کې مرسته کوي. او بله دا چې د اوبو مالیکولونه یو بل سره جذب کوي او په دې شکل اوبه پورتني برخو ته رسیږي. الله تعالی دا پایپونه او نباتي لارې په همدې ډول جوړ کړي دي او د اوبو مالیکولونه هم داسې جوړ کړي چې یو بل سره جذب کړي او دا د الله تعالی رحمت دی. الله تعالی دا ونې او بوټي د انسانانو د استفادې لپاره جوړ کړي دي. الله تعالی په قرآن کې فرمایي سوره ابراهیم 14 سوره 22 آیت الله تعالی هغه پاک ذات دی چې آسمانونه او ځمکه پیدا کړ او د بره نه یې اوبه راوورولې بیا د هغې اوبو نه یې مختلفې میوې تاسو له د رزق په طور پیدا کړلې او تاسو لپاره یې بیړۍ تابع کړې چې د هغې په حکم په سمندر کې روانې وي او ستاسو فایدې له یې دریابونه تابع کړل. د الله تعالی نښې په ټولنیز ژوند کې موږ او تاسې هره ورځ د خلکو د جرمونو او بد اخلاقیو په اړوند خبرېږو.
د دې جرمونو او بد اخلاقیو وجه دا ده چې انسانان خپل ژوند د اخلاقي نمونو نه چې الله تعالی را لېږلي وړاندې تیروي او هغه خلک چې ایمان یې په زړه کې نشته او د مذهب نه وړاندې شوي دي په ډېر بېرحمانه توګه خلکو سره برخورد کوي او هغه څوک چې جرمونه کوي او د خلکو حق خوري هغوی الله تعالی هیر کړی دی او د آخرت ورځ هم په یاد نه ده ایمان توکل اعتبار زړه سوی قرباني ورکول او ښه برخورد ټول هغه اخلاقي کړهوړه دي چې د مذهب نه پیدا کیږي او په دې کړهوړه باندې ځان عیارول ټولنیز اخلاق منځته راولي موږ اکثره وخت د خپل تلویزیونونو نه د طبي پیښو په اړوند خبریږو او انسانان هره شیبه د داسې پیښو سره مخامخ کیدی شي د مثال په توګه قوي زلزله قوي اور یا زورور سیلابونه او داسې نورې طبي پیښې کولی شي زموږ ټکنالوژي د منځ نه ویسي چې موږ ځان پکې ډېر په امن کې احساس کوو او دا هم امکان لري چې په څو شیبو کې انسان خپل کور موټر او خپل خپلوان د لاسه ورکړي او هر کله چې موږ دا خبرې واورو نو باید فکر وکړو او پوه شو چې موږ انسانان څومره ضعیف او کمزور یو الله تعالی په قرآن کې فرمایي سوره فاطر 15 سوره 15 آیت ای خلکو تاسو ټول د الله تعالی محتاج او الله تعالی غني او ستایلی شوی دی قرآن څه وایي الله تعالی قرآن د انسانانو د لارښوونې لپاره رالیږلی او هر انسان د قرآن د آیتونو په اړوند باید فکر وکړي او الله تعالی موږ ته حکم کوي چې موږ باید د هغه د مخلوقاتو په اړوند فکر وکړو او د هغې جملې څخه یو زموږ خپل پیدایښت دی چې باید فکر پرې وکړو سوره طارق 88 سوره 5 او 6 آیت کې نو بني آدم ته وګورئ چې هغه له څه نه پیدا کړ شوی دی هغه د یو ټوپ وهونکو اوبو نه پیدا کړ شوی دی الله تعالی موږ په قرآن کې د ځمکې او اسمان پیدا کولو ته متوجه کوي سوره ال عمران 3 سوره 190 او 191 آیت کې د آسمانونو او د ځمکې په پیدا کېدو کې او د شپې ورځې پرله پسې په تلو راتلو کې د هغه عقلمندانو لپاره ډېرې نښې دي چې په ولاړه په ناسته او په اړخ په هر حال کې الله تعالی یادوي او د آسمانونو او د ځمکې په پیدایښت کې فکر کوي او دا وایي چې ای زموږ ربه دا عجیبه چیزونه تا بې فایده نه دي پیدا کړي ته د هر عیب نه پاکې پس موږ د اور د عذاب نه وساتې سوره عنکبوت 9 سوره 4 آیت او نه دی دا ژوند د دنیا مګر لوبې او تماشه او بېشک کور د آخرت همدا دی اصلي ژوند کاش دوی پوهېدلی سوره الشورى 42 سوره 18 آیت غرض دا چې څه چې تاسو له درکړ شوي دي هغه تش د دنیا ساز و سامان دي او الله تعالی سره چې څه دي هغه د دې نه ډېر غوره او باقي پاتې کیدونکي دي دا نعمتونه د هغه چا لپاره دي چې ایمان یې راوړی او په خپل رب باندې توکل کوي الله تعالی موږ ته په قرآن کې فرمایي چې دا ټول جهان ما ستاسو لپاره جوړ کړی دی سوره الجاثیات 45 سوره 14 آیت او څومره څیزونه چې په آسمانونو او په ځمکه کې پراته دي هغه ټول یې درته د خپل طرف نه تابع کړي په دې کې د فکر خاوندانو لپاره نښې پرتې دي الله تعالی موږ په قرآن کې ژوندو حیواناتو ته متوجه کوي چې هغې پیدا کړي دي سوره نحل 14 سوره 16 آیت او تاسو لا په څارو کې هم یو لوی سبق دی موږ د هغوی د خېټو د خوشیانو او د وینو د منځ نه تاسو له صاف او مزدار شیدې څکولو له درکوو
الله تعالی موږ ته په قرآن کې فرمایي چې موږ باید د قیامت او آخرت په اړوند فکر وکړو. سوره العمران 3 سوره 20 آیت. هغه ورځ یاد لرئ کله چې به هر یو نفس د خپل نیکو کارونو نتیجه موجوده مومي او د خپل بدو کارونو نتیجه هم. آرزو به کوي چې کاش د هغې او د دې ورځې ترمنځ یوه اوږده موده وی او الله تعالی تاسو د خپل ځان نه ویروي او الله تعالی په خپلو بندګانو ډېر مهربانه دی. نتیجه: هر څوک چې د الله تعالی د مخلوقاتو په اړوند فکر کوي نو د دې ژوند حقیقت به عمومي او د الله تعالی د صفاتو انعکاس به په دې مخلوقاتو کې وویني. داسې فکر کولو سره الله تعالی موږ ته یو ځانګړی علم راکوي تر څو په دې شیانو هغه شان پوه شو څنګه چې الله تعالی یې غواړي او بیا به موږ د نورو خلکو نه د الله تعالی د نعمتونو نه ډېر خوند اخلو او دا یوازې یو څو ګټې دي د فکر کولو او د دې په نتیجه کې الله تعالی به په موږ باندې رحمت وکړي. الله تعالی په قرآن کې فرمایي سوره روم 10 سوره د 43 نه 45 آیته پورې. نو ته خپل مخ سم دین طرف ته ګرځېدلی ساته د دې خبر نه وړاندې چې هغه ورځ راشي چې نشته بیرته ګرځېدل د هغې. په هغه ورځ به ټول خلک جدا جدا شي. چا چې انکار وکړو نو د هغه د انکار ضرر به هم هغه ته رسیږي او څوک چې نیک کارونه کوي نو خپل ځان له سامان د راحت تیاروي. نو کوم خلک چې ایمان راوړي او هغوی عملونه هم ښه وکړي هغوی ته به په خپل فضل سره سیله ورکړي. بېشک کافران د الله تعالی خوښ نه دي. دا سوالونه او د هغو ځوابونه زموږ ایمان قوي کوي په الله تعالی باندې او موږ باید همیشه د الله تعالی د مخلوقاتو، قدرتونو او آیتونو په اړوند فکر او غور وکړو. زموږ دا پروګرام همدلته پای ته رسیږي. زه به یو ځل بیا د یو بل په زړه پورې پروګرام سره ستاسو مخې ته حاضر شم انشاءالله. ولې په یاد ولرئ والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.